اسلامي کالج کې د ضیا په نوم یو کس وجد شوی او خودکشي کړې ده جی او د خودکشي نه اول یو خط لارته لیکل دی جی نن سبا په سوشل میډیا باندې به دا ویډیوګان تاسو ډیر زیات کتلې وي چې یو درې ورځې مخکې په اسلامي کالج هاسټل کې یو سټوډنټ راپاسي او هغه خودکشي کوي او د خودکشي نه وړاندې یو خط هم لیکي جی د ټول نه کزه اول درته وایم چې د داجی په ځای د پاپا په ځای یا د دادا په ځای پلار لیکل دا ډیره ناشنا خبره ده بیا یو خط لیکل او د هغې د پاسه قلم کې نو تاسو هم دې ټکی ته سوچ کوئ شئ خو راځئ خط در سره شیر کوم چې آیا په خط کې څه لیکلي دي لیکلي دي چې تاسو ته په سیټ کې ښکاري هم تصویران به درته هم ښکاري ضیا نوم یې و او د دې واړې سره تعلق او په اسلامي کالج کې سبق ویلو جي خط دا لیکلی چې پلاره زه په یو داسې کیفیت کې یم چې بیانولی یې نشم د دې دنیا نه مې زړه مور دی نه په چا مین یم او څه نه د مینې محبت څه کیسې شته خو زه نور ژوند کول نه غواړم زه په دې معاشره کې نور ژوند تیروی نشم خو پته نشته چې دا ولې جي نو دې ولې شاته یو غټ سوال پروت دی نن سبا زموږ په دې خاوره باندې موږ تاسو وګورو نو راپاسې به هم د بل په خوښه وده کېږي به هم د بل په خوښه او ژوند به هم د بل په خوښه تېرېږي خو د دې ولې شاته هم یو غټ مقصد پروت دی او بل هم ډېره ناشنا خبره ده بیا یو خط لیکل او د هغې د پاسه قلم کې ښودل نوره فیصله په تاسو پرېږدم ډېرو ملګرو راته میسیجونه وکړل په واتساپ باندې چې تاسو هم په یو څو خبرې وکړئ نو زه به پیسو وایم نور دا خبره ده د ضیا نومې هلک په اسلامي کالج کې وجد شوی او خودکشي کړی جي بقایا د هغوی لاش یې اوچتېدو ته هم نه پرېښود تر دې پورې چې والد صاحب ویل چې زه پخپله تللی نه یم او د هغې معلومات ما نه کړې بقایا ټیک ټاک انشاءالله نور معلومات کوم راشي به در سره هم شیر